زمارونو دا دنیا د امتحان ځای دی. دلته مونږ ته خدای پاک اختیار را کړی دی چې نیک عمل کې که بد کې. و دا دوه مختصرې خبرې. د نیک عمل بیا خپلې مرتبې دي، چاته فرض وی، چاته واجب وی، چاته سنت مؤکده وی، چاته مستحب وی. او د بدو اعمالو خپلې درجې او مرتبې دي، چاته حرام وی، چاته مکروه تحریمي وی، چاته مکروه تنزیهی وی، او بعضې پکې په دې منځ کې د هغې ته مباحه وی. هغه تاله خدای اختیار درکړی دی د ژوند د تېرېدو د اسانتیا دپاره. نه پکې ثواب شته په کولو کې او نه پکې څه ګناه شته. بیا د قبر مثال د اوالات دی. لکه یو مجرم څوک ونیسي نو چې جج سزا ورکوي د هغې نه مخکې دی اوالات کې. د اوالات د زندګۍ نه پس ولا بیا جج سزا ورکي. نو د قبر اوالات کې هم سختي وي. ګورئ خدا یو قانون زمونږ په پاکستان کې هم شته، په دنیا کې شته، او د آخرت هم دی چې په اوالات کې که مروزه د تېرې کړې او جج ورته مثلا 10 کاله سزا وورئ، هغه د اوالات ورځې ته کټ کړي، وایي دا داسې هم په جیل کې تېرې کړې. یو کال یې مثلا په اوالات کې تېر کړي، لا ټرایل شروع وي، جج لا فیصله نه کړي، اوالات نه پسې جیل ته کې خو لا فیصله نه شوې، نو دغه ورځې بیا د هغه قید که یو کال یې تېر کړي او 10 کاله قید شي، دا کال ته کټ کړي، وایي دا داسې هم تېرې کړي. دقې رنګې په قبر کې تکلیفونه او عذابونه دي. دا د آخرت د حساب کتاب نه پس چې الله کم عذاب دله مقرر کړی دی، نو دا ته کټ کوي، دا ته رستو کی، دا ته بیا کټ کی د انسان نه. که د ده ګناهونه دومره و چې د قبر په د عذابونو ختم شو، نو بیا آخرت نه پس د حساب کتاب نه پس ولا الله دوزخ نه ورکوي. او که ګناه ډېره زیاته وه او د قبر عذاب یې کم و، نو بیا هغه حساب کتاب کې دغه لږه به ته منها شي او باقي سزا به میلاویږي. نو د قیامت ورځ د حساب کتاب ورځ ده، په خدای ډېره ګرانه ورځ ده. حضرت عائشه صدیقه غوندې بیبي چې حضور پاک فرمایي دا زما د جنت بیبي ده، دا به جنت کې ما سره ملګري وي، او زما زوجه ده، زما ښځه د جنت د دنیا هم او د جنت هم. بیا هم چې کله به د قیامت دروازې سوچ راغی نو په جړا به شوه، نو اوښکې به یې دومره وبې دی چې بیا به یې لوپټه لمده کړه. نو د حضور پاک نه یو ځل تپوس وکړه، وایي د الله رسوله د قیامت په میدان کې به د کم ځای ګورم؟ ګوره یاره پې غالبه ده. حضور پاک ورته وفرمیل ای عایشې 3 ځایونو کې مې ګوره، دلته نه به نه خطا کېږم، یا مې د حوض کوثر په غاړه ګوره. حوض کوثر دا د قیامت په میدان کې یو لویه چینه ده او یو حوض دی د اوبو. رسول الله مبارک فرمایي اوبې د شاتو نه خوږې دي، د پیو نه سپینې دي او د واورې نه یخې دي، او په هغې چې کوم لوښي پراته دي په غاړه، اکثر نجوم السما د اسمان د ستورو نه هم زیات دي، او د اسمان د ستورو په شان به چمک او پړقار به کوي، ښایسته ښکلي. او حضور پاک فرمایي چې د هر پیغمبر خپل حوض دی، خو زما د حوض نوم کوثر دی، او دا په جنت کې هم دی او په محشر کې هم دی. نو حضور پاک به بعضې خوش قسمتو له په خپل لاس باندې اوبه ورکوي. فرمایي وي یو ډله به داسي چې ماله به را روانه یو فرشتې به یې منې کي، نه به یې پرېږدي. لکه پردي اوښان چې سړی خپل پټي ته او خپل اوبو ته نه پرېږدي، نو زه به آواز ورکم او صحابي او صحابي، دا خو زما هغه ملګري دي، دا ولې ما نه اړوې؟ نو هغوی به راته وایي چې تا ته پته نه لګي ما احدثو بعدکه، ستا نه پس دوی څه کړي دي؟ دا هغه خلک دي چې د 2-3 ورځو مسلمانانو او د حضور پاک د وفات نه پس دا بیا مرتد شو، اړه کې له اسلام پوره نو ناسته. دا هغه خلک و چا د زکات نه انکار وکړه، څوک څه شو څوک څه شو، ابه رانه خوا ورواړی. نو وی عایشې یا به د حوض کوثر په غاړه یم هلته مې ګوره، یا به کم وخت کې چې زما امت سره حساب کتاب کېږي، میزان ورته وایي تله، میزان العمل، د هغې تلې په خوا کې مې ګوره چې زما امت سره حساب کتاب کېږي. دا ډېره غټه تله ده د مارونو.
حضرت داود علیہ السلام د الله نه سوال کړی وی خدای دا تله راتوخه چې ورته وخوله بېهوشه را پرېوت. حالانکه حدیث کې راځي کان اعبد البشر چې اب داود علیہ السلام په ټولو بندګانو کې زیات عبادت گزار ډېرې خدای ته ژړلي چې هوش کې راغی یا الله وی دا خو دومره غټه ده که دا اوه اسمانونه اوه ځمکې په یو چابړي کې واچې په یو ګوټ کې به یې ځای شي پروردګاره دا به زموږ په عمل څنګه ډکېږي. الله فرمایل ای داوده چې زه وغواړم نو په یو کجوره یم ډکولی شم. الله ډېر رحیم او کریم دی. ښکلی عمل چې بنده کوي نو هغه وزندار شي. وزندار د هغې داسې مثال لکه د سره زر چې وزندار دی او چې ښکلی عمل نی بیکار عملي د هغې داسې مثال لکه د مالوچو یا د بورې یا د بوسو ډمبر. عمل ډېر دی خو وزن پکې نشته. او ښکلی عمل هغې ته وایي چې سړی خشته وکړي. وایي 2 رکاته مونځ وکړه خو خشته ښکلی وکړه. اوږد قیام پکې وکړه، تلاوت د قرآن شریف پکې وکړه، خشته قومه وکړه، رکوع او سجده وکړه او ډیر خشوع خضوع سره وکړه. الله ته پکې ځان متوجه کا په خدای چې دا د هغې 20 رکاتو نه چې ډز ډوز د جوړ کړی او منډې دې والي د هغې نه دا 2 بهتر دي. دا 2 نفله. زه اکثر یو مثال ورکوم تاسو ته مې ویلي د ښکلی عمل دا مثال دی او د کمزوري عمل ښه دی خو کمزوری دی. لکه ما وی چې د یو سړي د زوی وادي یو 200 مټۍ راوړي 4 کیلو مټۍ 4 اسره او شنه او سپین ارس پکې وي او په یو شاپینګ بیگ کې واچي د پلاسټک په تیلی کې. اولاد امین په شانتې بیا په موټر سایکل شاته ځان پسې وتړي چې هلته یوسي هغه تیلی چې دی کور ته دننه کي دا څه دي؟ دا جي زما دوست دی زید یې نوم دی د پلانکي پېښور ښار دی او دا زما د زوی په مبارکۍ کې هغه دا مټۍ راوړې ده 4 کیلو غټ ډمبر دی. نو چې ښځه یې کولو کړي نو د هغې نه دننه چوري جوړه شوې هغه ټول جړقېدلي بوتاوه ته جوړه شوې بوتاوه. نو ښځه وایي چې دې سره څه وکړم دا خو نه میلمه ته یې ښودی شم ځکه تور سپین یو بل سره ټول ګډوډ شوي دي. د هغې غریب نه خو نن سبا په 1000 روپۍ نه پاسه مټۍ ده 4-5,000 روپۍ ته یې بې سلاړې دا نه میلمه ته یې ښودی شم چوري ته جوړه ده بس دا به غوا تا چوک بوتاوه ده. ډېر ښه دوست دی نا پېښوري زید ډېر ښه دوست دی بس یو پلکی نیمګړی دی نور پوره دی. د قمقل په شاپینګ بیگ کې څو کچۍ مټۍ. بل یو دوست دی د امین په شان هغه 1 کیلو مټۍ واغېسته خو په پچۍ کې کېښوده ښکلې پچۍ او د پاسه پې دکاندار ګلان هم کېښودل پلاسټک یې پې د پاسه وغوړو او ښه مزېدار یې پچۍ راوړه ورکړه دا ستا د زوی وادو دا مې دله راوړه 1 کیلو چې ښځې ته یې وښي او د امین ډېر ښه سړی دی وګوره څونه خشته مټۍ یې راوړه. دا اوس کور کې هم خوړی شو میلمه ته مې ښودی شو چاله ګفټ کې هم لیږلی شو دې ته وایي. ګوره هغه مخکې 4 کیلو وه دا 1 کیلو لیکن کمه مزېداره وختله دا وروستنی دا کیلو. دقه رنګې ګفټ کې دا خپل عبادت د الله له ورکوئ. عبادت چا ته ښیې؟ الله ته. عبادت چا دپاره کې؟ الله له. نو چې ګفټ ته جوړ کې خشته وکړې ښکلی عبادت وکړې نو الله پې خوشحالېږي. دقه رنګې چا خیرات او صدقه کې پټ حضور پاک فرمایي چې په دې ښي لاس یې ورکې چې دا ګس لاس هم در نه خبر نشي او خم چې څوک محتاج یې هغه له یې ورکې یا د دین طالب العلمي یا عالمي یا حافظي یا جوماتي یا مدرسۍ یا کونډه ده یا مسکین دی یا یتیم دی او هغې له پټې ورکې اړه دې پې خپه شو ور دې کړې دې کې اجر ډېر زیات. نو حضور پاک فرمایي چې الله وفرمایل ای داوده چې زه غواړم په یو کجورې م ډکولی شم دا تله او ورنه چې عمل خرابي اوس دا تله به ښکته پورته کېږي نگرانی به څوک کوي؟ رب العالمین. خو داسې په اسانه به د حساب کتاب نه کېږي زمارونو دا خلک به د په خولو کې جب جب پراتی د چا خوله د کونډو پورې د چا د نامه پورې او د چا د دې خولې پورې او نور به 1 میل راښکته شوي یعنی میل به انسان سر ته نږدې وي
مرګ هلته شته نه، نه بیماري شته، نه ډاکټر شته او نه حکمت شته. یو میل به د سر نه اوچتې د انور او د دنیا اوبه خو سطح اواره ساتي یو شاني، او هلته به داسې نه د هر چا خوله به هم د هغه نه بیږي او هغه پورې به ولاړی لکه د جامې په شان. د خلق به پریشانۍ کې به پراتی، جرګې به کوي، آخره کې به حضور پاک سپارشو کې نو حساب کتاب به شروع شي زمانو. او چې حساب کتاب شروع کېږي نو درېیمه شپېلۍ به والي کېږي. امام قرطبي لیکلي په تذکره کې یوه شپېلۍ به ووالي شي، دا دنیا به فنا شي. دویمه شپېلۍ ونفخ فی الصور فاذا هم من الاجداث الى ربهم ینسلون، چې دویمه شپېلۍ ووالي شي نو دا خلک به د قبرونو نه راپاسي. که قبر کې دی او که په هر ځای کې چې دی دا خاورې او ایرې دا ډوکې دا ذرات دا به راغونډ شي او دغه میدان به ورته الله جوړ کړي. بله ځمکه به دا ځمکه به ختمه شي، بله ځمکه به یو شان اواره ځمکه به نه به پکې غونډۍ وي، نه به غر وي، نه به ښکته نه به پورته، دومره اواره ځمکه به تکه سپینه خشته او داسې به د خلکو اواز تیزي، داسې لکه مثلا اوس چې یو ماشوم اواز کوي پټې دغلته اورېدلی کېږي، یا یو بوډا اواز کوي دغلته اورېدلی کېږي، او چې ښه تکړه سړی اواز کوي نو اواز یې لرې پورې اورېدلی کېږي. ابا داسې د خلکو اوازونه تیري چې ټول محشر والا به اوازونه اوري، او د سترګو نظر به دومره تیزي، د چا نظر دغه ځای پورې لګي، چا دې ځای پورې، د چا هلته اسمع بهم و ابصر بهم. قرآن شریف کې خو د کافرانو ذکر کېږي، لیکن علما لیکي چې د هر انسان نظر به دومره تیزي چې دا ټول دنیا به دا ټول خلک به ویني. دا به ښکاري هغه نظام جدا دی د دنیا د نظام. د خلکو وجودونه به غټي داسې بني لکه دا اوسني وجودونه. مرګ پکې نشته، بیماری نشته، تکلیف هم شته او خوشحالي هم پکې شته. نو درېیمه شپېلۍ به ووالي شي. چې درېیمه شپېلۍ ووالي شي فاذا نفخ فی الصور فصعق من فی السماوات وصفق من فی الارض، چې څه دي ټول به بېهوشه پرېوځي درېیمې شپېلۍ سره. دا درېیمه شپېلۍ څه دپاره والي کېږي؟ د الله د په عرش تجلي به کېږي، حساب کتاب به شروع کېږي، ټول به بېهوشه شي. نو څلورمه شپېلۍ چې ووالي شي نو دا ټول به په هوش کې راشي، نو د الله د عرش مبارک تجلي به شوي، نو حساب کتاب به شروع شي. نو رسول الله مبارک فرمایي وایي چې درېیمه شپېلۍ ووالي شي، وایي زه به هم بېهوشه شم او دا ټول خلک به پې بېهوشۍ پرېوځي، د ټولو نه مخکې به سر اوچت کړم. نو چې سر اوچت کړم نو زه به وګورم نو فاذا انا بموسی، موسی علیه السلام به آخذ بقائمة من قوائم العرش، د عرش خپه به د خدای نیولي. وی ما ته دا پته نشته چې د ما نه مخکې دی په هوش کې راغلی دی، او که نه په کوهي تور کې دی بېهوشه شوی نو د هغې بدل ولا خدای خلاص که الا ماشاء، الله بدل خلاص که دی بېهوشه شوی نه دی. دا څلورمه شپېلۍ سره به حساب کتاب شروع شي. په خدای قسم ورونو ډېره ګرانه ده، ځکه حدیث کې راځي الله به آدم علیه السلام ته آواز کوي یا آدمو قم عند المیزان، اے آدم تل سره ودرېږه، جعلتک حکما بین ذریتک، د خپلو بچو په منځ کې مې تا نه قاضي جوړ کړه، تا له مې انصاف درکړه، ځه ودرېږه شابه، ستا بچو سره حساب کتاب کوم، ته مې فیصله کوونکې کړې، ما چا سره زیاتې کړي یا تاوان کړي نو ته ووایې ودرېږه ورته. الله ظلم نه کوي نو زیاتې کوي. آدم علیه السلام د جنت د جامې به وله الله ورکړي، د کجورې د پاڼې په شان شنې جامې به یې چولي او دی به ودرېږي او داسې به وجود رپېږي، پریشانه به ولې؟ ځکه اولاد دی، که نوسي دی که کړوسي دی، څوک به دوزخ ته دی او څوک به جنت ته دی. دقسې به ولاړ غږ نشي کولی، پیغمبران به غږ نشي کولی، کش به نشي کولی. د الله زور دی دنیا کې خدای ورکړی دی، موږ له هر سره کړي څه چې غواړو خدای په دنیا کې راکوي. لاس او خپې د روغ صحت درکړی دی، که څوک یې په دنیا کې نیمګړی کړی دی هلته به د هغې بدل خدای ورکوي. دنیا کې په چا پریشاني راوستله هلته به بدل ورکوي. دنیا کې سړی ښه خوشحاله دی هلته به وایي دنیا کې د ښه خوشحالي تېره کړې ده سره دې خوا کېږي. د کم پیغمبر امت سره حساب کتاب کېږي هغه پیغمبر به ولاړ. کرام الکاتبین فرشتې چې چا لیکل کړي
چې چا سره حساب کتاب کېږي مثلا ما سره کېږي نو چې څومره فرشتو زما نیکۍ بدی لیکلي دا به فوراً حاضرې شي چې د دو نه وایم چې الله دا نیکي خو ما ډېره کړې وه د کمه لیکلې ده چې هغه هلته موجود ناست دی وغیره ته هر څه مخامخ دا خلک بل اول انکار هم کوي دا کافران به والله ما كنا مشرکین مونږ خو کفر نه دی کړی قرآن شریف کې الله فرمایي په صورت یاسین کې الیوم نختم افواههم وتکلمنا ایدیهم وتشهد ارجلهم بما كانوا یکسبون په خوله به مهر لګي اندامونه به ګوي شروع ملک الموت به ولاړ سره د خپلو ملګرو چا چې ساګانې ایستې دي چې څوک دا ونه وایي چې ده خو ما نه پالکانه کې سیستی را ابه فوراً وایي چې الله تا راته په دغه ټایم حکم کړی دغه ما سره ثبوت ما تې سیستی د الله د حکم نه بغیر په خدای که ملک الموت هم رپوالی شي او جبریل علیه السلام به د تلې ډنډه نیولي او الله به په خپله نګراني کوي او د کم پیغمبر امت سره چې حساب کتاب کېږي هغه پیغمبر به ولاړ او د ټولو نه مخکې به چې حساب کتاب کېږي نو د رسول الله مبارک امت سره به کېږي موږ سره به امت سره حساب به کېږي نحن الآخرون السابقون یوم القیامه اخره کې راغلي او قیامت پر د ټولو نه مخکې به موږ سره حساب کتاب کېږي او بیا چې حساب کتاب کېږي زمارونو ګورې خبره که د حساب کتاب چې په خدای قسم هر سړی غرق دی زما څه دي چې ما سره به الله زه به یم چې خدای ما منځونه کړي دي دا مړه ده ما څه منځونه ټول پکې سوچونه د دنیا سوچونه دي خدای ما خو صدقه او زکات ورکړی دی څه زکات صدقې زموږ څه صدقې زموږ څه زکاتونه خیرات مې کړی دی پلار مړو ده پسې خو ما خیرات کړی دی دې ته خیرات و چې دا مونږ کم کوو ما خو جیب د دوی وادو ولیمه مې ورکړې ډوډۍ مې ورکړې ستا په نوم مې ورکړې د الله دوه میخې مې لالې کړې وې دا خراب دعوت پیغمبر فرمایي د ټولو نه خراب دعوت هغه دی چې مالداران ولا بللی کېږي او غریبانان پکې شړلی کېږي ولې موږ په دې ودونو کې او په دې خادو کې او په دې دعوتونو کې په دروازه کوتک والا نه ودرولې مسکین فقیر غریب راشي خوش اچھا درې لرې شه اخوا کې معصومان معصوم ورته مونږ وایو دا اصل کې معصوم دی د ګناه نه پاک قسم په خدای حضور پاک له چې بچا نوې میوه راوړه نو معصوم به یې کته چې ټولو کې راکوټې معصوم به هغه له به یې مخکې ورکړه نوې میوه چې راشي خلک ورته خوشحاله موږ له چې نوې میوه راشي موږ زر دیوال ته مخ کړو کړپ ته وباسو نوې میوه چې براله په ماشومانو کې چې به کار به کوټې یو ماشوم په میوه خوشحالي بل دی د ګناه نه پاک دی د ګناه نه پاک هلکه دا تاسو چې علماو له وړئ حافظانو له ولې یاره نسبتا ګناه کمه ده د قرآن خدمت کې زده کوړم د ماشوم ګناه شته دی ماشوم له به ورکول موږ څه چل کوو ماشومان اخوځه سترګې ورته په تندي کې کړو هغه پس خورده روجې چې د خلکو نه پاتې شي هغه په غوری کې راغونډې کړو هغه یتیمانانو ته هغه ماشومانو ته او غریبانانو ته کېد دا خورئ هلکه ولې داسې کوئ خدای دپاره کې کنې ریاله کې ریاله کې بیا چې څه خوښۍ کوه اخرت کې ثواب نشته او که د الله دپاره کې خو دا زیات محتاج لري دا ماشومان څونه روجې به دا ماشومان خوري زه ووایه په خدای چې دا کم ماشومان راغلي چې یو دیګ باندې خو واړه پوټې دونه خوراک او دا مسکینان یاره یو خبره ده ګوتی یې ورسره مه پرېږدی خیر ځکه باید ظالمان ګوتی ډکوي پلاستیک ګوتی نن هر چا سره په بډه کې منډلي او ښځې توبه وایي خدای پاک ښځې خو چې هره یوه کور ته ماسخوتن او مازدیګر ځي نو پلاستیک ګوتی پخوا دا هم دا ښه شو چې پلاستیک پخوا به د کور والا لوښي غونډولل وی بیا به یې دله راوړو نوې لوښي به درینه به یې راکوز کړله بیا به یې دله راوړو بس خبره ختم بیا یې چېرته څوک راوړي بیا راوړل موړل نشته بس ختم خو ما خو درله لېږلی نه ما خو نه دی وړی وایي دا خو به هغه پلانکې وړي هغه غونډ لوښي به یې وال اوس د پلاستیک ګوتی راوباسي او لومبی غوری خو د یو ښځې ده چې کومه پکې منیټری په دې ښځو کې منیټرې شته چې کومه پکې لږه تکړې او منیټرې په ډومبی غوری د پلاستیک ګوتی ته لاړه پخوا به بیا په لوپټو کې چې قیمتي لوپټه به یې په روجو شرموله ما ولې مازدیګر ماښام ورته خاوند په تبه کور کې ناست دي او دا ورته نیغه نیغه ما دله روجې مې دا یې دله راوړی د ترور د زوی او د ماما د لور چېرته توت ته یې تورۍ ختلې ده د هغې واده دا مې دله روجې راوړی
هم ورته خوشحالي ارامې روجې ارامې د غلا روجې په غلا دا به نه کوي دا ګناه ده دا ناروا ده دا ډوډۍ چې څوک چاته کیني دې ته اباحت وي تملیک نه دی موږ طالبان پې پوهېږي دا دې دپاره چې څومره خورې هغه اخره باقي د کور والا ده دا تملیک نه دی چې ته یې په ګوتی کې اچوړی دا به نه کوې ختم له دې څوک بودي ملایانو طالبانو ته م ویل اول ته ختم وکړې او مټۍ درته کېږي ورته ګوتی راوباسې مټۍ هغې کې واچې نور دې م غرق کړل هلکه وي ته خورې ستا خو مری خرابه ده ملګري ته وایي نه بس زما مری ټیک نه ده بل ته وایي ستا خو هم ټوخې که نه یا بس راکړه دې ګوتی کې واچې جیب کې واچې دا ګناه ده په خدای چې ګناه قسم دی چې دا ګناه د عباحت دی دې دپاره یې کېښوده چې څومره ترې خورې وخوره باقي د کور والا دا ګوره د حدیثو سنتو پوټي پوټي شته نظر کوئ نو زما وروڼو خبره مې دې پورې کړې زه به دا خیرات ښیم دا چې ماشومان مې ترې شړلي دي زه به دا صدقه الله ته ښیم چې دا مسکینان یتیمانان مې ترې شړلي دي زه به روجه ښیم او په اوړي کې مې روجه نیولې ده خدایا سخته ګرمي وه پېشمنۍ دې پسه کړې وایه او روجه ماته یې پسه کړې د پردي پټي نه چې دې ګوپي را پرې کړی او دې پخ کړی او غالوګان چې د شپې تللی وې او پردي پټي نه دې دوبچه والې و په هغې دې روجه ماته کړه کړي دي که نه څه به کې اوس عملونه مو زمونږ بېکار عملونه دي و د الله نه به امید لرو چې خدای پاک یې قبول کړي په خدای کولی که پوره حساب کتاب شروع رسول الله صلی الله علیه وسلم غوندې شخصیت د ګناه نه معصوم پاک هغه عمل چې د پیغمبر د عمل نه درون او وزندار عمل د بل چا کېدی نه شي هغه اخلاص لیکن حضور پاک څه فرمایي او امام زم که خدای پاک را سره حساب کتاب پیغمبر سره شته دی نه د هغه ګناه نشته حساب کتاب خدای دپاره چې د یو سړي یو خوا ګنې بل خوا نیکي وتلي چې کم یو ډېر دی د پیغمبر ګناه نشته لیکن په خدای قسم چې پیغمبران به هم هلته وایي رب سلم سلم ځان لمه ومطلم داسې اسانه خبره نه ده رب العالمین په خپله در سره نگرانی کوي او الله په خپل حساب کتاب درته کوي او دا دی توفیری نو دا ټولې خبرې هم دغه دي یو دی چې یو سړی څوک وبلي لکه بشیر جان څوک ډوډۍ راوبلي دا مثال درکړم نو ده سره به ملګري خامخا دی بغیر ملګري تللی نه شي نو ده ته کې ویلي هم نه چې ځان سره ملګري راوله خو ملګري ورسره په کیسې به سم خوړی شي یا ما ته چې څوک دعوت راکړي نو ټولو خلکو ته پته را چې ما سره یو پګه ګرځي دوه درې کسره سره ګرځي بغیر د دوه درېو نه زه ګرځم نه خلکو ته پتې دې ته دلالتن اذن وایي زه به لنډ مثال درکړم چې تاسو پوه شئ حضور پاک یو ځای کې ناستو یو صحابي ورله دعوت ورکړ شپږ کسانو غالبا چې لاړل په لاره ورسره یو زیاتي ملګری شو هغه کوربه ته وایي ملګري چې تا دعوت راکو نو دا پکې نو دی را سره په لاره ملګري شو که اجازت ورکوې خو ډوډۍ به وخوري او که نه ورکوې دی به واپس ځي وایي نه قد اجزت له دله به مې اجازت ورکړه بهر کې زما وروڼو خبرې د حساب کتاب دي نو قصه ګرانه ده ډېره زیاته خو نه داسې به نه الله به ډېره مهرباني کوي الله به ډېر کرم کوي الله به ډېر رحم کوي من حوسب عذب من حوسب چا سره چې حساب وشو تباه شو عائشه بیبي فرمایي چې د الله رسول قرآن شریف کې خو الله فرمایي فسوف یحاسب حسابا یسیرا چې ډېرو خلکو سره به آسان حساب کتاب کېږي وی عایشې ذلک العرض ولكن من نوقش هلکا که پوره حساب کتاب وشو هر سړی تباه دی خو خدای به څه کوي الله هم زمونږ کمزورتیا ته ګوري الله هم زمونږ عاجزۍ ته ګوري دې خوا راشه یو به راولي دا حدیث کې راځي الله به دا خپل اولې پې د پاسه دا لاس به پې کېږي زمونږ د لاس په شان لاس د الله نه دی مطلب دا دی چې الله به ځان ته رانږدې کړي فلانکي اتعرف ذنب کذا ذنب کذا فلانکي ګناه دې کړی د پېژنې دا وړې وړې به ورته الله را مخ کېږي دی به وایي الله کړی مې خو د اړه کې به دی وایي حضور حدیث دی چې خدایه دې کې ما غټې هم کړي دي غټې راته را مخکې نه کې ګنې تبی بیا به ورته وایي پلانکې وړې ګناه دا واړه واړه به ورته یو یادوي او کړي مې او دې وړه کې وایي چې خدایه غټ خو دې راته ښکاره نه کړل ورې هغه را ښکاره نه کړي نو چې هغه ورته یو څو ذکر کړي نو څه به وایي
ای بنده زه دا ګناهونه مې درته په نیکو باندې بدل کړي. نو چې خبره د تبدیلی شوه وی یا الله وی دلته خو څه ګناهونه ما کړي وو خو دې راته را مخکې نه کړل. لاول ته یېرېده مطلب دا چې خبره د بدل شوه نو چې واړه په وړوک نیکو بدلېږي نو غټ ګناهونه به په غټو بدلېږي. الله څه وایي په دنیا کې مې دغه ګناهونه پټ ساتلی څوک مې پرې نو خبر کړی تا کول خو ما څوک نو خبر کړی نن یې م دله پټومه ځه امې دله مخکې په نیکو بدل کړی. اولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات. د بیت الله په خوا کې یو ځای کې یو ځل ولاړو یو زنانه الله ته جړل او د بیت الله ته دا مخ په دې دیوال یې ښودی. څوک د انډونیشیا و که د ملیشیا وه مشره ښځه ما مخ بل طرف ته واړو خو د هغې ما ځکه هلته خلک انتظار ډېر زیات کوي یو بل پسې ولاړ زه ترې لږه خوښ شوم خو د هغې یو ټکې مې ډېر خوښ شو د هغې یو دعا مې ډېره خوښه شوه. اوس هم چې د ما زیادي نو زه هغه دعا کوم هغه جاړي خدای ته خوی ما والله آواز ورکړه مې دغه خفض آواز کم کا چې آواز په زوره مه کوه هغه وی اللهم بدل سیئاتی بالحسنات. او تاسو ته معنا کوم تاسو هم داسې وایه وی یا الله زما ګناهونه په نیکو بدل کا زما ګناه کوی چې معاف کا هم ټیک شوه خو که دا دې وي چې په نیکو بدل کا نو ګناه معاف هم شو الله قادر دی او رحیم ذات دی په خپلو بندګانو. په خدای که مور دونه په بچي مهربان رسونه چې الله مهربان خو د مارونو څه خو ابو رضوی څه خو بویه کنه مستی خو مه کوه کنه تکبر مه کوه معافي خو ته غواړه ورته لږ وجاړه ما خو 3 جمعې له جړه باندې تاسو ته تقریر وکړم نو دغه تله باندې به حساب کتاب شروع شي د حضور پاک و مس سره او چې د حضور پاک و مس سره حساب کتاب کېږي نو لومبې به چا نه کېږي. نو حافظ ابن کثیر یو روایت ذکر کړی دی وان کان فیه کلامه دا طالبان پې پوه شو د ما په دې ټکي رسول الله مبارک ته به آواز وکړي و یو کس را مخکې که په خپله خوښه چې درته شروع کړم او حضور پاک فرمایي دا وخت په ما ډېر سخت دی څوک مخکې کړم وی مخکې که یو کس نو د ښي طرف ته حضرت ابوبکر ولاړ دی ګس طرف ته حضرت عمر ولاړ دی. ابوبکر ور مخکې شو او الله سره کاږي نه د الله د طاقت نشم لرلی نه راکه دی خوش نه الله د طاقت بالکل نشم لرلی. او دا حدیث په الدرة الفاخره فی احوال الاخره کې امام غزالی م لیکلی دی احواله مې درکړه خو ګورې ما درته مخکې وی طالبان پې پوهېږي وین کان فیه کلام خیر ترغیب دپاره یې وی مخکې شه ابدان را کاږي نه دغه عمر مخکې که وی نه الله مخکې هغه که الله لومبي حساب کتاب او بیا خو ګران کار په دې او رسول الله مبارک به هم جاړي او صحابه به هم جاړي خدای مستغني بادشاه الله په چا څه پروا لري او ګناه که د یو انسان نشته کم هم ده خو د الله پاک نعمتونه ډېر دي. الله دې کې په دا پریشانه حضور پاک صحابه ټول په جړه سر دی یو هم لاس راکاږي نه بل څوک ور دې کې به الله اعلان وکړي ای محمد صلی الله علیه وسلم تا په دنیا کې یو څو نومونه اخیستي دي چې دا به جنت ته ځي تا نه دروغجن کوم لومبي نوم تا اخیستی دی ابوبکر فی الجنه ابوبکر به جنت ته ځي عمر فی الجنه عثمان فی الجنه علی فی الجنه طلحة فی الجنه زبیر بن العوام فی الجنه سعد بن ابي وقاص لس نمونه دی اخیستی دی طالبان ورته عشره مبشره دا لهذا دا لس واړه دی تا دروغجن کوم خو نه دا د بې حسابه بې کتابه جنت ته راوړي. او بل خود بخاری مسلم ترمذی حدیث ته او یا زره کسان به الله منتخب کی دا به بې حسابه بې کتابه جنت ته دی. ماشومان چې کوم ماشوموالي کې مړه دي دا بې حسابه بې کتاب لیونیان چې کوم په لیونتوب پیدا دي مړه دي دا بې حسابه بې کتابه جنت ته دي او پیغمبران هم بې حسابه بې کتابه جنت ته دي بیا به حساب کتاب شروع شي نو ګزاره به کوي الله ډېره ګزاره به کوي سوف یحاسب حسابا یسیرا قرآن شریف کې الله ترغیبا وی آسان حساب به کوم لکه دا ګناه دې کړی و دا دې کړی دا دې کړی دا دې کړی دا مړه دا مې به خالي معاف مې کړی
خو چې دا چا ډېره سرکشي کړې تکبر یې د خدای په مقابله کې کړي او دین پورې قرآن پورې خنداګانې کړي او ګیرې پورې او پټکي او د پیغمبر سنتو پورې استهزا کړي دا به بیا په جهنم کې ورمنډي دا داسې نه پرېږدي دا ګران کار دی د حضور پاک جلیل القدر صحابي حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه چې کله وفات کېږي جاړي 5304 احادیث امت ته رسول 5374 ډېره مضبوطه حافظه وه چې شی به خلکو به پې سوال کو هلکه دی خو سن 7 هجري کې راغلی دی دا خو څه 3 کاله څه د پاسه د پیغمبر سره ژوند تېر شوی دی او دومره حدیث هغه څه وایي هغه وی حضرت ابو هریره ویو دا ما وخت کم دی خو در پیغمبر نه جدا شوی نه ما زندگی د خپل محبوب سره خوا کې تېره کړه چې څه ویلي ما یاد کړي او زما به یېرېدل یو ځل مې حضور پاک ته عرض وکړه الله رسوله تا نه چې څه اورم یېرېږي مې وی صادر دې خور کا افسد رداءک وی صادر مې خور کا وی پیغمبر مبارک سه الفاظ وفرمیل زما صادر کې چوپ کړل وی سینې پورې ومږه وی سینې پورې مې هغه صادر ومږه په قسم په خدای که د هغې نه پس رانه یو حرف هم هېر شوي دغه ابو هریره ځان له یو مزې جوړ کړی نن سبا خلک تسبیح دي که نه هغه مزې جوړ کړی مولا علي قاري لیکلي مرقات کې او حافظ ابن کثیر هم په بدایه کې لیکلي 2 حوالې مې درکړه یو مزې جوړ کړی ځان له حضرت ابو هریره او صاحب هغې له 1000 غوټې ورکړې وې 1000 یو غوټه به یې اړوله په هغې به تسبیحات وې سبحان الله سبحان الله سبحان الله دا تسبیحات به پې د ابو هریره او صاحب من دا یو خبر هم واوره چې مولا علي قاري وایي دا مولا علي قاري لیکلی دی کان لابي هریره خیط فيه عقد کثیرة یسبح بها او بل هم واوره چې ستا ذهن کې راشي اله به اوده کېده چې 12,000 کرته به استغفار وایي 12,000 کرت به استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله او دا دون استغفار ولې ویم وی استغفر الله بقدر ذنوبي چې څونه مې ګناهونه دي نو دونه بخښنه روزانه غواړم ګناه کم دی د حدیثو درس یې کوم خو دا به ورته ذهن ته راتلل 12,000 کرته دا به استغفار وي نو اله به اوده کېده او سیده مولا علي قاري مرقات کې لیکلي او یو تیلی وه په هغې کې کاڼی یې چولو یو کاڼی به سته او تسبیحات به سبحان الله الحمدلله چې به یې ښکته شو نو وینځې ته به دا تسبیح دا کاڼی راغونډ کړه بیا تیلی کې واچوه د تسبو غوندې مثال و او شب بیداري څنګه شپې په 3 ځایه تقسیم کړې وه یو حصه کې به د عبادت کو بیا چې به بیا به ښځه پاسولو یو سته شب عبادت وکړه بیا به یو وینځه واپس وي ته عبادت کوه چې زما په کور کې ټوله شپه د الله عبادت کېږي او بېهوشه به پروت د حضور پاک د منبر او د کوټې په منځ کې یو ځل خشته رومال ورسره په هغې یې پوزه پاکوله بخ بخ واه واه ابو هریره د ریخمو په ټوکړه کې پوزې پاکوي ریخم نو د پټ سر نه کتان ورته وي پاج ورته وي د پاج په ټوکړه کې قیمتي په جلا شو هغه وخت را باندې راته را یاد شو چې د حضور پاک د منبر او د کوټې منځ کې بېهوشه پروت وم خلکو به وی ابو هریره لیونی دی وي په خدای قسم که لیونی به ومه لتې به خلکو راکولې چې دا لیونی شوی وایي د لوږې د لاسه او بېهوش ډوډۍ نه میلاوېده داسې وخت په ما تېر دی چې ما سپلی نه دي پخپو کړی دغسې به ګرځېدم دا ابو هریره په دمشق کې مړ دی وفات شوی سن 57 58 یا 59 کې خو راجح قول دا چې مدینه کې وفات دی او د مدینې قبرستان کې دفن دی دومره د پیغمبر نږدې صحابي او بیا زمارونو چې مړ کېده نو جاړي په سلګو نو چا ورته ابو هریره جاړې ولې لږ ساعت پس د حضور پاک سره ملاقات کېږي صحابه به دغسې یو بل ته وي زما سلام به حضور پاک ته رسې او ته جاړې وی او جاړم ولې وی سامان کم دی او سفر ډېر اوږد زمارونو واقعي چې سړی دوبۍ ته لاړ شي کال پس 2 3 به راشي که انګلینډ ته سعودي ته لاړ شي نو 3 4 کاله پس خو به راشي خو د مرګ په سفر چې کوم ورغلی دی بیا نه راځي ختم
سوچ کو کله کله خدایا کورونه هم ځان له جوړ کړل، بسترې هم ځان له برابر کې، سیګان هم ولګول، ایټر هم ځان ته ولګول. او چې کله سړی مري چې څه حالت وي، د هر څه ته به نیغ نیغ ګوري، د بچو ته، د ښځې ته، د رونو ته، د مال ته، دولت ته، او دې ته نیغ روان دی او بیا نه راځي. د موالي صاحب چې مونږ کله جنازه دقه زما هم عقل سر په دې ذهن مې زور واغېشت، او چې کله مو جنازه واغېشته او د دروازې له مو ایستله، ما بیا به دې په دې دروازه نه راځي. ختم. وت انسان. ابو هريره غوندې شخصیت وی سفر ډېر اوږد دی او سامان کم. زما وروڼه مونږ سره څه دي، مونږ سره دي څه، زه ما ته یو سړی زه ما ته دې وایي تا سره اسم نه څه دي، مونږ اسم نشته. د الله د رحم نه امید لرو، مایوسي به نه کوو. الله دونه رحم وکړه په مونږ چې ایمان یې راکړه، یو بهترین پیغمبر امتیان یې وګرځو، ژوند یې راکړه، روغ صحت یې راکړه. دا اوس چې تاسو دلته راغلی، دا د الله پړه کې د جمعې د مانځه چولې، دا د الله مینه ده تاسو سره. دا تاسو چې سبحان الله وایي، الحمدلله وایي، دا د الله پړه کې واچولو ته یې وایي. دا ته چې روژه نیسې، صدقه ورکې. یارون ډېرې لنډې ورځې دي، یو خبره خو زما ومنئ، ډېرې لنډې ورځې دي. حضور پاک به د ګل او د زیارت روژه نیوله، د ګل او د زیارت روژې لګي ونیسئ، که طاقت هم ونیسئ روژې د ګل د زیارت، دا به حضور پاک نیوله. په روژه الله ډېر خوشحالي. او چې وستې کېږي صدقه ورکوه. دا صدقه یا غریب لا، مسکین لا، کونډې لا، رنډې لا، جومات لا، ښه دا ده چې ملا، طالب، حافظ دې خلکو له ورکړه. دې ته مه ګوره مالدار دی که غریب، دین کې به استعمال کړي، صدقې ورکوئ، په دې الله خوشحالېږي، مصیبت پې خدای ختموي. روجې نیسئ، نفل کوئ، 2 رکعاته سې په ذل خبرو نه څه جوړېږي. गाड़ी के नाश्ते लेके तस्बीर वाला जिक्र कहो, सुबहान अल्लाह वाया, अस्तगफिरुल्लाह वाया, अल्लाह खुशहाली, बस अल्लाह पर मामूली चीज खुशहालीगी नो करम बकाई. दुनिया के मोहतम मोहताज है, आखिरत के मोहताज है. ذکر الله فرمائے لمن خاف مقام ربه جنتان, چې دقه د آخرت ورځ ځان ته څوک را مخکې کي او ده وایي چې الله ما سره څه دي چې زه به تا ته ودرېږم او حساب کتاب به کوم. بس الله دقه چې د را مخکې جنتان, الله یو جنت نه برغ برغ جنتونه الله ورکوي. په ډېر اسانه ګټلی شي جنت, په ډېر اسانه ګټلی شي. خو زما وروڼو په پښتنو خبره د بورې زوی څه خو بوایه, کبر مه کوئ, بس په تکبر الله خفه کوي. دا بهتانونه په مسلمان لګول او دا غیبتونه د مسلمان کول په دې ډېر خفه کوي. مسلمان سره حسد او کینه او بل ته سپک کتل په دې الله خفه کوي. دا مه کوئ او تکبر مه کوئ, مسلمان له ضرر مه ورکوئ. بس نور بر سره خدای انشاءالله العزیز گزاره کوي او خپل عمل کوي. نور امید به ناامیدی به نه کوو, مایوسي به د خدای د رحمت نه نه کوو. د ما به څه ګنی, د خدای رحم هغې نه ډېر دی. د ما به څه ګنی, د خدای کرم د هغې نه ډېر دی. موږ د خدای بندګان یو, الله پیدا کړي یو. موږ دا سر چې ږدو دا بغیر د الله د ذات نه بل چاته نه لګو. موږ خدای ته سر ږدو, الله په دې خوشحاله, په یو سجده الله خوشحالېږي. چې دا تندې څوک تا ته ویله که سندې راته ولګوه, په خدای که ورته ولګي. مړ به مې کېښوده, پوزه به راته په ځمکه ونه لګو, او څوک راته موږ خپل رب ته را تندې او پوزه لګو. په دې خوشحالېږي. بالکل به مایوسي نه کوو. 2 صفته به پیدا کړي ځان کې. یو د قیامت د ورځې داسې به ځان ازاد هم نه ګڼې, هغه یره به را مخکې کې. بل به د الله د رحم او د کرم امید لري. بس دا 2 خبر, د الله د رحم امید, خوف او رجا ورته وایي. په دې به الله مهرباني کوي که خیر انشاءالله العزیز. ښه دا یو څو مړي شوي دي. یو پیرانو د کندي د رحیم شاه باچا خور وفات شوی دی. ښه الله دې مغفرت نصیب کړي. زه بېګا تلم اسلام آباد ته, هلته مولانا عزیزالرحمن هزاروي صاحب د مدرسې د سربندي و 11 بجې راغلی. الله دې مغفرت نصیب کړي, الله دې د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي, الله دې وارثانو له صبر ورکړي. او د بامبوخینو د ایاز وفات شوی, الله دې وبخي, الله دې وارثانو له صبر ورکړي. میردلآباد د نبي ګل مور وفات شوې ده, الله دې وبخي, الله دې وارثانو له صبر ورکړي. 400 مسواکو بابا والا کور وفات شوې ده, الله دې غم وبخي او الله دې وارثانو له صبر ورکړي. او د کوډاډن حافظ عزیر حافظ صاحب, الله دې وبخي او الله دې وارثانو له صبر ورکړي. او د میردلآباد د احسان
مور وفات شوې ده الله تعالی دې وبخي او الله دې وارثانو له صبر ورکړي د عمرایت رور څوک نه جوړه دی عمرایت نسیمه نسیم خو ډېر خالق دی یقینا دعا پریشنه کړي دي اوس اسلام دعا وته وکړي چې الله ولا روغ صحت ورکړي الله دې ولا شفا ورکړي الله دې شفا ورکړي الله دې ولا روغ صحت ورکړي او چې بیمار دی نو بیماری د خدای په لاس کې ده الله دې جوړ کړي نور څونه بیماران دي الله ټول له شفا ورکړي بشیر جانه څوک دي تا ته خپل مشکلات دي ملغمونه مکو سړی ته په مشکلاتو سکه که یو لترې مشکلات ولګه ټول به دی خوا الله وړي غورځولي بشیر جان زموږ ډېر محترم دی ډېر مکرم دی معذوره دی غریب حقیقت دا دی ناتخوان دی د پیغمبر مبارک معذوره دی محتاجه دی پورا محتاجه دی د ته هم دعا کوي چې الله مشکلات په خیر بدل کړي الله پریشانۍ په خوشحالو بدل کړي او د جمع کې چې څومره بیماران دي موږ ته ډېر خلکو ټیلیفونونه کړي دي ډېر خلک راته وایي موږ له دعا غواړئ بس موږ به دا وایو چې الله ته دغه خلک هم معلوم دي او د هغوی حاجتونه معلوم دي الله دې وله پوره کړي او څومره بیماران دي په دې مجلس کې په کورونو کې زنانو کې الله ټول له روغ صحتونه او شفا ورکړي یا الله ته زموږ نه راضي شي خدای موږ سره هېڅ څه نشته چې د قیامت پر ورځ موږ ته پیش کړو موږ سره هېڅ عمل نشته دا د دې ټولو خلکو مخکې زه یم وایم او زما دا رونه زما دا مقتدیان زما دا شاګردان زما دا دوستان دین د دې خبرې اقرار کوي چې خدایه موږ سره هېڅ نشته موږ سره داسې څه نشته چې د قیامت پر ورځ هغه نیکي تله کې موږ واچوي موږ ډېر کمزوري او دا د دې ټولو دوستانو چې څوک یې اوري دا موجود ناست دي دا مو ایمان دی چې خدای ستا کرم ډېر زیات دی موږ ریا نه کوو موږ ریا نه کوو خدای ستا کرم در سره زیات خدای موږ سره د خپل عفو او د کرم معامله وکړي الله زموږ ګناهونه په نیکو بدل کړي موږ سره حساب مه کوه خدای مفتو کې دې خدای پیدا کړي مفتو کې دې مسلمانان جوړ کړي مفتو کې مو خدای وبخه مفتو کې مو بخه زموږ مور پلار زما مور او پلار ته هم دعا وکړي او خپلو ته مو کوي زما مور او پلار زما ترور زما اوس شاګرد زما خور وفات تاسو کې من بلا مړي شوي الله دې ټول وبخي زموږ د دعا محتاج دي الله دې وبخي الله دې وبخي ځان ته دعا کوي رونو خویندو رشته داران چې څومره دي الله ته زموږ نه راضي شي خدای د فتنو نه مو ساتي د ناګهاني شړقونو نه خدای په امن کې وساتي د رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري نصیب وای دوستانو بچی نشته الله بچی ولا ورکړي د چا نارینه اولاد نه الله نارینه اولاد ولا ورکړي پروردگار ته زموږ نه راضي څوک را سره مینه کوي محبت کوي ښېګړې کوي خدای هغوی لم بدلې ورکړي حجرونه ولا ورکړي د بیت الله حجونه عمرو لم پروردگاره بوتلی کې او دلته زمونږ چې څومره دوستان لرې لرې نه راځي په یو یو قدم اجرونه برکتونه خوشحالۍ ورکړي د دې محلې د دوستانو ته هم دعا وکړي دا ټول چې څومره د میلمنو خدمت کوي زمونږ سریر خان د اجرا دی کې میلمنو دا ګاډي ولاړي خدای دې ولا ډېر خیرونه برکتونه خوشحالۍ نصیب کړي الله ته زمونږ نه راضي شي وصلی الله تعالی علی سیدنا و مولانا محمد و آله و اصحابه اجمعین